سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم زرمشه خان. تاسو ګورئ زرمشه خان یوټیوب چینل. نن مې دله ډېره ښایسته ویډیو راوړې ده د ښځې او د خاوند لپاره د ښه ژوند تېرولو 12 اصول. د یو بل درناوی، تل د یو بل احساسات، کورنۍ او شخصیت ته احترام کول. دویم اصول ښه خبرې کول، د نرمو او خوږو خبرو کارول، د سپکو ټکو او د بدو الفاظو نه ډډه کول. باور او اعتماد، یو بل باندې باور لرل او بې ځایه شک نه کول. بخښنه او زغمل، کله چې خطا وشي د بخښنې غوښتل او بخښل. د وړو وړو خبرو نه لوی جنجال نه جوړول. صبر او حوصله، په ستونزو کې د یو بل لاس نیول او د ژوند د سختۍ ومنل. مشوره کول، د کور کوم اهم خبرې او اهم کارونه وي په هغې کې د یو بل سره مشوره کول. داسې نه چې یوازې د یو د خوښې کار وشي او بل چې دی خپله مشوره ورنه کړي. داسې نه، یو بل سره په ګډه باندې مشوره کول. مهرباني او مینه، هر ورځ یو بل ته د مینې ښکاره کول، د مینې اظهار کول، که په خبرو کې وي یا په عمل کې. یو بل ته د مینې اظهار کول ډیر زیات ضروري وي. دې سره د دواړو یو بل سره مینه چې د هغه نور هم ډیریږي. وفاداري او صداقت، د زړه او ژبې پاکوالی، د رازونو ساتنه او خیانت نه کول. یو بل ته وخت ورکول، د مصروفیتونو ترڅنګ یو بل ته ځانګړی وخت ځانګړی کول. دین او اخلاقو رعایت، د الله د رضا لپاره یو بل سره ښه چلند کول او په پاکو لارو ژوند کول. یو بل ته دعا کول، د یو بل د روغتیا، بریا یعنی کامیابی او نیکمرغۍ لپاره دعا کول. د کورنۍ مسؤلیت منل، د دواړو لخوا د اولادونو، کور او ګډ ژوند مسؤلیت په اخلاص سره منل. د یو څو اصولو که دا ښځه خاوند دواړه د اصول جوړ کړي نو ژوند چې دی هغه به ډېر ښه وي، کور نه به جنت جوړ شي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښیږي نو ویډیو مخکې د خپل فیملی فرند سره شریکوئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو له لایک ورکوئ. الله په امان.